د محمد ظاهر شاه اوږده پاچاهي ختمه شوې او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان حکومت راغلی او چې هغه جمهوریت اعلان کړی و چې د افغانستان د لومړني ولسمشر په توګه د هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره په پلانونو چټک کار روان کړی و. په همدغه وخت کې پیروز خان غوښتل چې په افغانستان کې د هند لومړنی فلم ثبت کړي او د پاچا لخوا ورکړل شوې اجازه د ولسمشر لخوا هم تایید او هغه ته د ثبت اجازه ورکړل شوه. د دغه فلم او د هغه وخت په اړه ځینې معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم، تر پای وګورئ. سلامونه او درنښت مې ومنئ. زه رحمت دیوان یم او تاسې ګورئ دیوان سپیکس. افغانستان چې د قدرتي ښکلا څخه یو ډک هیواد دی، له جنګونو مخکې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیلانیان د افغانستان لیدو ته راتلل. دلته به یې وخت تېراوه، په ولایتونو به ګرځېدل او له دې ځایه به یې د خلکو څخه ښې کیسې، د میلمه پالنې یادونه او ډېره خوښي خپلو هیوادونو ته وړله. دا هم دغه وخت کیسه ده چې په افغانستان کې لا جنګونه نه وو. د نورو سیلانیانو ترڅنګ پیروز خان هم په همدغه وخت کې پرېکړه وکړه چې خپل فلم درماتما په افغانستان کې ثبت کړي. پیروز خان په خپله یو افغان په 1915 کال کې د هند په بنګلور کې زیږېدلی او په 2009 کال کې د 83 کلونو په عمر کې مړ شو. د هغه خپل نوم صادق علي خان تنولی و. پلار یې د افغانستان د غزني او مور یې د ایران وه. د هغه نیکونه ډېر پخوا له افغانستان څخه هند ته کډه شوي وو. هغه په پیل کې په فلمونو کې کوچني یا واړه کردارونه لوبول، خو وروسته هغه د هندي سینما آیکن سټار او یو مشهور اداکار شو. هغه د اداکارۍ ترڅنګ فلم جوړولو ته هم مخه کړه او همدغه هغه وخت و چې نوموړي په افغانستان کې د خپل فلم د ثبت کولو اراده وکړه. د پیروز خان د ژوند په اړه به بیا کله کومه ځانګړې ویډیو کې خبرې وکړو. اوس د هغه لومړني هندي فلم په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ثبت شوی دی. پیروز خان چې کله افغانستان ته لاړ ترڅو په افغانستان کې د خپل فلم د ثبت لپاره لوکیشن یا ځایونه انتخاب کړي، نو هغه وخت په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه پاچاهي وه. نوموړی د پاچا ځانګړی میلمه و او هغه ته په افغانستان کې د فلم د ثبت کولو اجازه ورکړې وه. خو کله چې هغه د فلم د ثبت لپاره خپل ټول ټیم سره افغانستان ته تللو، نو په افغانستان کې حکومت بدل شوی و. د محمد ظاهر شاه اوږده پاچاهي پای ته رسېدلې وه او واک سردار داود خان ترلاسه کړی و. جمهوریت یې اعلان کړی و او هغه د افغانستان لومړنی ولسمشر و. سردار محمد داود خان د 1983 کال د جولای په 18 نیټه ولسمشر شوی و. یعنې فیروز خان د دغه وخت څخه مخکې افغانستان ته سفر کړی و او د ثبت لپاره اجازه ترلاسه کړې وه. خو کله چې وروسته هغه د ثبت لپاره تللو، نو بیا پاچاهي ختمه شوې او جمهوریت راغلی و. خو په جمهوریت کې هم د پیروز خان سره شوې ژمنې عملي شولې او هغه ته په افغانستان کې د فلم د ثبت کولو اجازه ورکړل شوه. یعنې دغه فلم په 1983 یا په 1984 کلونو کې په افغانستان کې ثبت شو. د افغانستان ښکلا په لومړي ځل په یو هندي فلم کې خلکو ولیدله. د پیروز خان او هیما مالني سره یو ځای دغه فلم ټول ټیم یو ځای افغانستان ته لاړ چې د کابل هوایي ډګر یوه ویډیو هم شته او همداراز د دوی لپاره بیا یوه ځانګړې غونډه هم نیول شوې وه چې د هغې ویډیو هم شته دی چې تاسې یې دلته وینئ. په افغانستان کې د دغه فلم ثبت په کابل بامیان کې شوی و چې د بندامیر سره د فلم یو مشهوره سندره هم ثبت شوې ده چې اوس یې هم خلک خوښوي. د فلم کیسه د درمداس یا درماتما په اړه ده چې دا کردار په فلم کې پریمنات ادا کړی دی. د ده کردار داسې دی چې هغه د جوارۍ او جرمي نړۍ یو پاچا دی. هر ډول غیر قانوني کارونه چې کېږي هغه یې کوي، خو د دې ترڅنګ هغه یو ښه انسان هم دی. روغتونونه، ښوونځي او نور ډېر خیریه کارونه کوي. د غریبو خلکو سره مرستې کوي او د هغوی د حق لپاره هم جنګیږي. خو د درماتما زوی رنبیر چې دا کردار پیروز خان ادا کړی دی، هغه په فلم کې یو اتل دی. د هغه د دې کارونو په خلاف وي او ورته وایي چې دا غیر قانوني کارونه دې پرېږدي، ځکه د یو مجرم ځای یوازې او یوازې زندان دی او هغه څوک چې غیر قانوني کارونه کوي هغه هیڅکله هم ښه انسان نشي کېدی. هغه د خپل پلار سره د مخالفت له امله د هند څخه افغانستان ته ځي او په افغانستان کې بیا د ریشما په نوم یوه نجلۍ باندې مینېږي چې دا کردار په فلم کې مشهورې اداکارې هیما مالني ادا کړی دی. د دواړو د مینتابه وروسته رنبیر هغې ته د واده وړاندیز کوي او هغه هم د رنبیر د واده وړاندیز مني. خو په هند کې بیا د درماتما دوه مخالفین هم وي چې یو انوکیلال او بل نټور نومیږي او دا دواړه کوشش کوي چې درماتما د دوی سره د نشې په کاروبار کې یو ځای شي. ځکه د نشې په کاروبار کې ګټه ډیره ده، خو درماتما د نشې د کاروبار مخالفت کوي ځکه چې دا ځوانان بېلارې کوي او ژوند یې تباه کوي. انوکیلال او نټور د درماتما د زوم سره یو ځای د هغه د وژلو هڅه کوي ترڅو هغه مړ کړي. د هغه زوم د هغه پر ځای درماتما شي او دوی د نشې کاروبار هم شروع کړي چې ډېرې پیسې وګټي. خو د درماتما د وژلو سره سم دوی وایي چې باید رنبیر هم ووژني ترڅو میدان دوی ته بیخي خالی پاتې شي. د درماتما د ویشتلو وروسته دوی په افغانستان کې د رنبیر په موټر کې هم بم ږدي، خو دغه بم هغه مهال چاودنه کوي کله چې رنبیر له موټر بهر ولاړ وي او ریشما په موټر کې وي چې ریشما په دغه چاودنه کې مړه شي. له هغه وروسته رنبیر په دې هم پوه شي چې پلار یې ویشتل شوی دی، خو اوس په روغتون کې دی. هغه پوهېږي چې د پلار او د معشوقې قاتلان یو دي، ځکه دغه کسان غوښتل چې د هغه پلار او هغه ووژني، خو په ټس کې ریشما
ووجل شو رنبیر هند ته ځي خو د هغه هند ته لتګ مخکې په روغتون کې د درماتما زوم یا کندن درماتما وجني او د هغه د لاس یو ګوتما د درماتما په لاس کې پاتې کیږي چې رنبیر د هماغه ګوتمې په واسطه د قاتل د پیدا کولو کوشش کوي. په پای کې انوکیلال او نټور د رنبیر د وجلو پلان جوړوي خو دوی دواړه په خپل وجل کیږي. د هغوی دواړه زامن بیا د کندن لخوا وجل کیږي ځکه چې دواړه هڅه کوي چې کندن وجني او کندن بیا د رنبیر لخوا وجل کیږي. په دې فلم کې د پیروز خان سره د هیما مالنی ترڅنګ ریکا هم کار کړی دی. ریکا په هند کې وي او هغه په پیروز خان بینوي چې دواړه بیا د فلم په پای کې سره یوځای کیږي. رنبیر په هند کې د خپل پلار ټوله شتمني حکومت ته سپاري. ریکا او خپل مور سره یوځای بیرته افغانستان ته ستنیږي او خپل پاتې ژوند ته هلته دوام ورکوي. په درماتما فلم کې په لومړي ځل د افغانستان مشهوره لوبه بوزکشي هم ښودل شوې ده ځکه تر دغه مخکې په افغانستان کې کوم هندی فلم نو جوړ شوی او په دې فلم کې د بوزکشي لوبه او د پسانو د جنګولو یوه ننداره هم لیدل کیږي. د دې فلم کیسه په اصل کې د مشهور انګلیسي فلم ګاډ فادر څخه په اغیز لیکل شوی و او دا فلم په 1915 کال کې د جولای په 25مه نیټه نندارې ته وړاندې شوی و. د درماتما فلم پر مهال دوه نور ډېر مشهور فلمونه شعلې او دیوار هم نندارې ته وړاندې شوي چې په دواړو فلمونو کې امیتابھ بچن کار کړو. په یو فلم کې سره درمندر هم وو چې دغه فلمونه هم خلکو ډېر خوښ کړل خو په دغه فلمونو کې هم درماتما وروسته پاتې نشو او د خلکو د خوښې وړ فلم وګرځېده چې د یو ښه غوره فلم لقب یې وګټه. په هغه وخت کې درماتما فلم 2.5 کروڑه هندي روپۍ یا 25 میلیونه هندي روپۍ ګټلې وي. همداراز دغه فلم پروډیوسر او ډایرکټر هم پیروز خان و او اداکاري هم پکې هغه کړې وه چې پیروز خان یې د اداکارۍ لوړ مقام ته ورساوه او ډېر شهرت یې ترلاسه کړ. د دې فلم سندرې هم خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې وې او تر اوسه پورې خلک د دې فلم سندرې اوري چې په دې کې کیا خوب لگتی ہو تیرے چہرے میں وہ جادو ہے اور تم نے کسی سے کبھی پیار کیا ہے ډېرې زیاتې مشهوري سندرې وي. هیما مالنی دغه فلم او د افغانستان په اړه په خپله یوه مرکه کې وایي چې کابل ډېر ښایسته و او د هغې یادونه ورسره اوس هم تړلي دي. کله چې موږ په کابل هوایي ډګر ښکته شو نو لکه د ممبۍ هوایي ډګر په شان کوچنی هوایي ډګر یې درلود او موږ هلته نږدې هوټل کې دیره شو. له کابل څخه بیا موږ د سبت لپاره بامیان ته لاړلو خو کله چې بیرته راغلو نو په کابل کې یو څه بدلون راغلی و. دغه وخت کې ما ډېر داسې کسان ولیدل چې اوږده کالي او اوږدې ږیرې لرلې لکه اوسني طالبان. هیما مالني وایي هلته هیڅ ستونزه نه وه، هر څه سوله ییز و. فیروز خان دغه سفر او سبت ډېر په منظمه توګه برابر کړی. ما سره مې پلار او مور دواړه تللي وو او کله چې موږ بیرته را روان وو نو یو ځای موږ ډېر وږي شو خو هلته بیا ویجیټیرین خواړه یا سبزي نه وه او موږ له پیازو سره ډوډۍ وخوړه. د درماتما فلم کیمرامین کمال بوس و. په هغه وخت کې دومره پرمختللې ټکنالوژي یا دومره پرمختللې کیمرې نه وي خو هغه په داسې یو نوې طریقې سره او په نوو تجربو سره دغه فلم کیمرامیني وکړله چې نوموړي له دې امله هغه کال د غوره کیمرامینۍ جایزه هم ترلاسه کړه. د درماتما فلم په پیل کې د افغانستان د ولسمشر، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو څخه ځانګړې مننه هم شوې ده چې د دوی د مرستې او ملاتړ پرته د دغه فلم ثبتول ممکن نه ول. پیروز خان له درماتما فلم څخه وروسته په افغانستان کې د یو بل فلم ثبت هم کړی خو ډېر کلونه وروسته. په هغه فلم کې هغه په ځینو ځایونو کې پښتو خبرې هم کړې دي خو په هغې به بیا کله تفصیلي خبرې وکړو. اوس تاسې راته ووایئ چې درماتما فلم مو کتلی او څنګه دی؟ د فیروز خان په اړه څومره معلومات لرئ؟ په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شي خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، ویډیو هم د ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.